غرڅنۍ د طب پوهنځي درسونه په مینه پیل کړي وو. ټولګي ته به په ساده جامو کې راتله. جامې ځان ته په خپله مینځلې چې صفا سوتره به یې وتو کړې، بیا به یې منظمې په المارۍ کې کېښودې. که به یې کومه ټولګیواله ناروغه وه او یا به یې درسونه لرل، له هغې سره به یې هم په جامو مینځلو او وتو کولو کې مرسته کوله. د ټولګیوالو ترمنځ یې ډېرې خبرې نه کولې، زړه یې ډېر له درسونو سره تړلی و. کله کله به یې ونیمه داسې خوږه خبره وکړه چې پر ټولو ټولګیوالو به یې ډېره ښه ولګېده. د هر کتاب لپاره یې منظم تقسیمات جوړ کړی و. د خپل پلار او خپل ښوونکي غوره خبرې ځان ته په مشقي خط لیکلې وې. د دواړو په خبرو یې داسې عمل کاوه لکه یو سالک او مرید چې د خپل پیر او لارښوونکي په خبرو کوي. د دې خبرو لیست اوږد و، خو ځینې غوره یې دا وې: له کبر نه به لرې ګرځې چې د وس رسیږي، له نورو سره به مرسته کوي. درواغ به نه وایي، له علم او خپل مسلک سره به لیونۍ مینه ساتي. خپل مسلک به د سهار له خواږه خوب نه هم د ځان لپاره خوږوي. د خپلو خلکو د مشکل لپاره به د حل لارې لټوي. مور به دې په یاد لري چې د نورو میندې درنه هېرې نه شي. مقدسات او ارزښتونه به داسې ساتي لکه سوی لاس. زړه، خیال، تن او جامې به پاک او صفا ساتي. غرڅنۍ چې به هر کار کوه، د پورتنیو خبرو او لارښوونو یو څرخ خو به خامخا پکې و. د خپل پلار او خپل استاد خبرې د ژوند د هرې شیبې او هر کار لپاره لکه زرکاڼي داسې وو. په خپل پوهنځي کې د شنه غمي والا جلکۍ په نوم مشهوره شوې وه. هغه ځکه چې دی به د شنه غمي والا ګوتمۍ په ګوته کوله. که به کوم استاد درس بیانوه، کومه ستونزه یا پوښتنه به پکې وه، نو ښوونکي به غږ کړ: د شنه غمي والا جلکۍ څه پکې وایي؟ دا نوم پر غرڅنۍ ډېر خوږ لګېده، دومره خوږ لکه دا چې ماشومه وي او مور یې ورته د غمیو د دنګې څوکې کیسه کوي. غرڅنۍ د وخت ډېر قدر کاوه. د ساعت تېریو پر ځای به په درس بوخته وه. انجونو به ورته ویل: ای وا د شنه غمي والا جلکۍ، ته خو بیخي له ژوند ساعت تېریو، لوبو او چکر سره مینه نه لرې. بس یو درس دی او درس نور دی، هر څه هیر دی. د غرڅنۍ ځواب به دا و: انجونو، خبره داسې ده چې ما ژوند، لوبې، ساعت تېری او چکرونه دا هر څه په درس کې راته ګډ کړي دي. ما د ځان لپاره په درس کې دومره خوند او کیف اچولی چې یو لوبغاړی له خپلې هیجاني لوبې نه هم نشي اخیستی. ډېره لویه ساعت تېري مې دا ده چې د پوهنتون په میدانۍ او چمن کې تر ډېره پلې وګرځم. په دې ګرځېدو کې مې هم خپل ارمانونه را سره خوشحاله روان کړي وي. کټ مټ داسې لکه د غره غرڅنۍ چې د غره له زیږې او ډبرینې غونډۍ د شنو وښو او سرو غاټولو پستې مستې دښتې ته راغلي وي. خپل کبلي هم ورسره وي، د خوشحالۍ ترپکې وهي، په شنو وښو او غاټولو کې رغړي. له دې خبرو سره به یې ځینې ټولګیوالې نجونې په ژورو چورتونو کې لاړې او ځینو به په کړس کړس ورپورې وخندل. غرڅنۍ به ډېر ځله د کلیوالو ښځو او ماشومانو په رنځونو او مرګونو خبرې کولې. په دې برخه کې به یې سمینارونه او لیکچرونه برابرول. شوخو ټولګیوالو جنکو به ورته ویل: ای وا د شنه غمي والا جلکۍ، ته د وطن د ټولو میندو لور او د ټولو ماشومانو مهربانه مور یې. دا خبرې پر غرڅنۍ ښې لګېدې. ویل به یې: خدای مې دې همداسې کړي، ستاسو په خولو دې برکت وي. کله کله به په نیمه شپه راپاڅېدلې وه، د تهجد لمونځ به یې کاوه. په عاجزۍ او حیا به یې له لوی خدای نه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو غوښتنه کوله. ژړا به ورغله، هیلې، غوښتنې او دعاوې به یې په اوښکو لمدې شوې. خپلې مور ته به یې د بښنې دعاوې کولې. لوی ارمان یې دا و چې الله تعالی یې د رنځورانو درمان وګرځوي. دعاوې به یې غلې کولې چې په لیلیه کې خوبولې نجونې له خواږه خوبه راویښې نه شي. تر دعا وروسته به یې پرونی او د راتلونکې ورځې درس له ځانه سره ولوست. بیا به ارامه ویده شوه. سهار به هم وختي پاڅېده. تر لمانځه او تلاوت وروسته به یې خپل کارونه سره منظم کړل. که به کومې جلکۍ د تیر شوي درس پوښتنه ترې وکړه، ډېر اسان به یې ورته تیر کړ. درس به د پوښتونکي جلکۍ په ذهن کې ښه ځای ونیوه. له خوشحالۍ به یې غرڅنۍ پر تندي ښکل کړه. ورته ویل به یې: یاره د شنه غمي والا جلکۍ، بې تا دې نه شو، تر استادانو لویه استازه یې. غرڅنۍ له وخت سره پخه ملګري وکړه. وخت یې لکه د شطرنج تخته، د چا خبره په 4 شپېتو خانو ویشلی و. په هره خانه کې مناسب حرکت کاوه چې د خپل ارمان پاچا بری ته ورسوي. په مخه کې یو لوی هدف او ارمان د ځان لپاره ټاکلی و. خپل ارمان ته د رسېدو مینې په درس او پوهه مینه کړې وه. له پوهې او زده کړې سره د لیونۍ مینې زور یې ټول پوهنتون منلی و.
هغه هم یوه زرینه شیبه وه چې د طب پوهنځي نه د فارغانو نمرې اعلانېدې. د سټیج په سر یوې استازې په ډېر هیجان او احساساتو وویل: ستاسو د لاسونو په پړکا کې هغه څوک سټیج ته راغواړو چې په ټول پوهنتون کې زیاتې نمرې وړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا بختور یا بختوره به څوک وي؟ د پوهنتون په میدان کې په سلګونو محصلین راټولو. د ټولو د خوشحالۍ شور او غوغا پورته شوه. ښوونکي بیا په لاوډ سپیکر کې اعلان وکړ: دا بختوره ده د شنه غمي والا جلکۍ اغلې غرڅنۍ. د دې نوم له اخیستو سره په یو عجیبه اخلاص او هیجان د پوهنتون میدان شور او خوشحالۍ پر سر واخیست. غرڅنۍ د سټیج پر سر د خوشحالۍ اوښکې تویولې. په خیال کې د رنګینو غمیو هغه دنګه څوکه راغلې وه چې مور به یې د ځنګل د غرڅنۍ په کیسه کې ورته یادوله. په دې فرق چې هلته د ځنګل غرڅنۍ هغه دنګې څوکې ته ختلې وه، خو نن په خپله د شنه غمي والا جلکۍ غرڅنۍ د دنګې څوکې فتحه کوونکې وه. غرڅنۍ د تخصص په دوره کې لا هڅانده او تکړه شوه. دا چې مور یې په زیږون مړه شوې وه نو نسایي ولادي برخه یې د ځان لپاره وټاکله. د میندو او ماشومانو درمان او علاج یې لوی ارمان او لویه هیله وه. اوس چې دې ارمان ته رسېدلې وه نو د مینې تر بریده یې زړه ورسره وتاړه. شپه ورځ په کار او مطالعه بوخته وه. په کار او د ناروغانو په خدمت کې به داسې خوشحاله وه لکه یوه ماشومه چې د خپلې خوښې ډېره ښکلې نینځکه لوبوي. د ناروغانو په خدمت به یې زړه باغ باغ کېده. ناروغان به هم ورسره ډېر خوشحاله وو. پر ناروغو میندو ډېره ګرانه وه. په خپلو کې به یې پر ډاکټرې غرڅنۍ خبرې کولې. ویل به یې ډاکټره غرڅنۍ ډېره خوږه ده چې په مینه درته راشي، معاینه دې کړي، دوربین در باندې وګرځوي، درته مسکه شي، د چا خبره دردونه دې تور غرونو ته لاړ شي. یوې بلې به ویل: زه خو بیخي ورته حیرانه یم، خدای څومره د زړه زور ورکړی دی چې دا هر ځل د درد او تکلیف خبره ورته وکړي، دا درته حاضره وي ځکه خوږه درته مسکه شي. بیا دې د تکلیف پوښتنه وکړي، که به کومه ناروغه خپه او په زړه کې نیولې وي دا راشي تر څنګ یې ودرېږي، په خوږو خبرو تسلي ورکړي. خپه بني ادم داسې خوشحاله کی چې ته به وایې له سره غم ورسره شته نه، د خدای بختوره ده، په لاسونو کې ډېره لویه شفا ده. داسې ښکاري چې د مور او پلار دعا پې لګېدلې ده. یوې بلې ناروغې وویل: د مور او پلار دعاوې خو به خامخا پې لګېدلې وي ځکه چې لور یې ده. دا موږ څومره دعاوې ورته کوو، دا خو به هم یو ځای نیسي. بیا به نو ټولو ناروغانو لاسونه لفه کړل. خدای خو دې تر دې هم لوړې درجې ورکړي. د ناروغانو دعاو او ښو پیرزویونو غرڅنۍ ته د ښه خدمت او کار لویه حوصله ورکوله. له کار سره یې مینه ورځ تر بلې ډېرېده. په لږه موده کې د تخصص دورې د محصلینو په منځ کې هم لکه د شنه غمي وځلېده. پر ښوونکو لکه د لور غوندې ګرانه وه. پر دې بیا ناروغانې لکه میندې ګرانې وي. په هره ناروغه کې به یې د خپلې مور نښې نښانې لټولې. زړه به یې پرې خوشحاله وه او تسلي به یې پرې کېده. د دویو د پوهنځي رئیسه یې هم د تخصص د دورې ښوونکې وه. پر هغې بېحده ګرانه وه. کله کله به یې د متخصصینو ښوونکو مجلس ته هم وربلله. د ځینو ناروغانو د علاج په باره کې به یې د دې نظر غوښت. د غرڅنۍ نظرونه به مناسب او نوي وو. ښوونکي به ورته حیرانېدل. ډاکټره غرڅنۍ هم د تخصص په دوره کې ډېره خوشحاله وه. پر ځان یې باور ډېرېده. داسې انګېرله چې خپل ارمان ته ورو ورو ورنږدې کېږي. لنډه دا چې غرڅنۍ د تخصص دوره هم تر ټولو په لوړو نمرو ترسره کړه. کله چې دویو ته د ډاکټرۍ دندې ورکول کېدې نو ټولو فارغانو دا هڅه کوله چې په مرکز کې وظیفې واخلي. غرڅنۍ غلې وه د یوې لرې کلیوالې سیمې د یوه ساده او بې ډاکټره کلینیک لپاره ډاکټر غوښتنه وشوه. ټولو ډاکټرانو صاحبانو سرونه ټیټ واچول. هیچا زړه ښه نه کړ چې هغلته وظیفه ولري. غرڅنۍ لاس پورته کړ او داسې وویل: ډېر ارمان مې دا دی چې د وطن په یوه لرې او خواره سیمه کې وظیفه ولرم. په داسې یوه سیمه کې چې ډېرې میندې په زیږون مري. او د دې خبرې په خر کې ستونی راډک شو او مړې مړې اوښکې پر مخ راغلې. د ولسوالۍ کلینیک په خامو خښتو جوړ شوی و. 3-4 کوټې وې. تر ننه ورته کوم رسمي ډاکټر نه و راغلی. 1-2 ساده روغتیا پالان پکې وو چې ساده ټابلیټونه او شربت به یې ناروغانو ته ورکول. کله کله به یوه نیمه ستنه هم یوه نیم ناروغ ته ولګوله. خو نن د کلینیک په میدانۍ کې راټول شوي خلک خوشحاله معلومېدل. اول ځلو چې کلینیک ته له مرکز نه ځینې پرمختللي طبي وسایل راغلي وو. دا هم ورته ویل شوي چې دې کلینیک ته به داسې یوه پوهه ډاکټره راځي چې سیال به یې ډېر کم پیدا کېږي.
د ناروغانو کورنیو په زړونو کې ګوړې ماتولې. ویل یې چې ایله به مو ارمانونه پوره شي. له لارې نه د امبولانسونو غږ را روان و. دا غږ په راټولو شویو خلکو د رباب او سرندې د ډول او هارموني له غږ نه هم خوږ ولګېده. راټولو شویو خلکو د ګلونو ګېډۍ په لاسونو کې نیولې وې. له امبولانس نه یوه د پاخه عمر خندرویه ښځه ورسره یو خوږ اروا د بیدارو ځلانده سترګو والا جلکۍ راکوزه شوه. کله چې د پاخه عمر ښځه او ځوانه جلکۍ د خلکو ډلې ته راورسېدې نو د ګلونو باران پرې جوړ شو. د پاخه عمر ښځې د خلکو د مینې او هرکلي مننه وکړه. د ځان په اړه یې ویل: زه د غرڅنۍ دوی د تخصص د دورې استاد یم. ما د خپلې استادۍ او محصلۍ په دوران کې داسې پوهه، اصیله، زړه سواندې او نابغه جلکۍ نه ده لیدلې لکه دا د شنه غمي والا جلکۍ. ډاکټره غرڅنۍ یادوم. غرڅنۍ ستاسو د سیمې ده، د غره د کلي اوسیدونکي، د ټول وطن په میندو او ماشومانو مینه. زه ځکه له مرکز نه د دې سره په بدرګه راغلم چې هیڅ ډاکټر او ډاکټرې داسې خوارو له مرکز نه لرې سیمو ته د راتګ زړه نه ښه کاوه. نو د شنه غمي والا جلکۍ د مور وطن نابغه لور دې تاسې ټولو ته مبارک وي. انشاءالله چې د ډاکټرې غرڅنۍ په برکت به ستاسو سیمې ته ښه مناسب روغتون هم جوړیږي. خلکو له ډېرې خوشحالۍ نه اوښکې تویولې. یو بل یې په غېږو کې سره نیول او یوه بل ته یې مبارکۍ ورکولې. غرڅنۍ له خپلې استادې نه د کار اجازه واخیسته. په مسکا یې ورته وویل: محترمې استادې، ته زموږ له کلیوالو سره خواله کوه، ما له خپلې مینې سره پرېږده. استادې ته یې په اشاره وویل: له هغه ورڅېرمه کوټې نه یو زګیروی راغی. زه ورځم او په بسم الله سره مې خپل کار پیل کوم. استادې په مسکا اجازه ورکړه. ورځه ډاکټرې غرڅنۍ، د شنه غمي والا جلکۍ، خدای دې په لاسونو کې شفا واچوه. ټولو خلکو له دې دعا سره آمین ویل او فضا د خوشحالۍ له شور او زوږه وزانګو ډکه شوه. غرڅنۍ ته د ډاکټرۍ په سپینه چپنه کې ځان ډېر ښکلی وښکارېده. خوشحاله و چې هلو ځلو یې نتیجه ورکړه. د خدای شکر یې ادا کوه چې یوې مور په سلامتۍ یو روغ ماشوم وزېږوه. په ګوته کې شنه غمي ته یې وکتل، له ځان سره موسکه شوه او د خپلې ګوتې شین غمی یې ښکل کړ. په سترګو کې یې اوښکې راغلې. په خیال کې د سپوږمۍ هغه شپه ورغله چې مور یې په کیسه کې د ځنګل غرڅنۍ د غمیو دنګې څوکې ته ور روانه کړې وه. خو دا ځل د ځنګل غرڅنۍ نه، جلکۍ غرڅنۍ د شنه غمي والا جلکۍ ځان د غمیو د دنګې څوکې په سر کې لیده. دا خوږ خیال یې لا پوره کړی نه و چې له لږ لرې نه یې د اوښ غړغړه واورېده. لکه لیونۍ د اوښ خواته ور په منډه شوه. د اوښ تر څنګ یو سپین سړی ولیده چې په یوه لاس کې د اوښ مهار نیولې او بل لاس یې په امسا تکیه کړی دی. د غرڅنۍ شونډې ورپېدلې او ژړا ورغله. خو بیا یې زړه ډاډه کړ او د اوښ د شا لخوا په ارامو قدمونو سپین ږیري ته رانږدې شوه. موسکه شوه، ورو یې د شا لخوا د سپین ږیري سترګې پټې کړې. سپین ږیري د اوښ مهار پرېښود، له بل لاس نه یې امسا هم وغورځوله. دواړه لاسونه یې د غرڅنۍ پر لاسونو کې ایښودل. سپین ږیری په ژړا شو او په سلګو سلګو یې ویل چې زه به دا خوب وینم که دا به رښتیا زما د غرڅنو لاسونه وي. له دې خبرې سره غرڅنۍ خپل پلار ته ټینګه غېږه ورکړه. پلار یې غرڅنۍ پر ټنډه ښکل کړه او ورته ویې ویل: غرڅنۍ لورې، ما په اوښ له کلي نه دوکان ته ترکاري راوړې وه. خبر شوم چې ګل اندامه خور دې په اولاد ناروغه ده او کلینیک ته یې راوړې ده. نو سمدستي دې خوا ته راغلم. ته خو پوهېږې چې ستا مور هم په اولاد مړه شوې. هسې نه چې د غرڅنۍ د پلار خبرې په سلګو کې بندې شوې. غرڅنۍ د خپل پلار اوښکې په خپلو ګوتو پاکې کړې. په خندا شوه: پلاره، زیری مې در باندې، لمسی دې پیدا شوی، د ګل اندامې زوی. راځه چې دواړه ورشو. ما هم ګل اندامې ته ځان نه دی ورښودلی. چې دا ورغلم په ډاډ په اطمینان په کار لګیا شو. سیرم مې ورته ولګوه، د لاس په اشاره او د سر په ښورولو مې وپوهوله چې خدای به هر څه اسانه کړي. ماسک مې اچولی و، خبرې مې نه ورسره کولې. ما وی چې ومې پیژنې احساساتي به شي او خدای مکه که څه مشکل به پیښ شي. د غرڅنۍ پلار د خدای شکر ادا کوه. د غرڅنۍ ترڅنګ موسکه او خوشحاله را روانو. په خبرو کې تر ګل اندامې رانږدې شول. غرڅنۍ پلار ته وویل چې ته ورشه، زه به وروسته درشم چې ګل اندامه حیرانه کړو. پلار یې ورسره ومنله. په موسکا د ګل اندامې پلو روان شو. په خندا یې ګل اندامې ته ویل: ګل اندامې لورې، مبارک شه، نام خدای دې وي، دا دې توره دې وکړه. ګل اندامه له حیا نه سره شو. پلار ته یې ویل: پلاره، ما توره نه ده کړې، یوه نوې ډاکټره راغلې ده، توره هغې وکړه. ماسک یې اچولی و. ایله سترګې مې لیدې چې ښکلې ځلېدې. چې دا راغله دستي مې په علاج لګیا شوه. خبرې یې نه کولې. دومره ډاډه وه ته له
پوندې مې اصغي وباسي. باور په خدای وکړه چې له ما نه ټول دردونه هېر کړل. بیداره اخوا دې خوا رانه تاوېده. څېره مې راته ولګوه. بیا نو په ځان هم نه یم پوهېدلی چې خدای زوی راکړ. په دې وخت کې ډاکټره غرڅنۍ بیا پټ مخ کوټې ته راننوته چې ګلاندا مې ولیده. پلار ته یې ویل پلاره دغه مخپټې د ښکلو سترګو والا ډاکټره وه. پلار یې په خندا وویل ته صبر چې مخ پې څرګند کړو چې مخ یې هم ښکلی دی او که نه. ګلاندا مې په پلار چغه کړه مه کوه پلاره په غوسه به شي. پلار یې په خندا وویل د دې هغه پلار به هم نه په غوسه کیږي. له دې خبرې سره یې د غرڅنۍ مخ څرګند کړ. ګلاندا مې له ډېرې خوشحالۍ ژړل. غرڅنۍ هم په بالښت سر ورسره ولګوه. د ګلاندا مې اوښکې یې پاکولې او مسکه وه. بیا یې د ماشوم مخ څرګند کړ ښکلی کړ. ویې ویل هماغسې ښایستوکی دی لکه ما چې په خوب کې د خپلې مور په غېږ کې لیدلی و. ښه پلار او د ښایسته ماشوم مورې ګلاندا مې اوس نو د شنه غمي والا جلکۍ ته اجازه ورکړئ چې د نورو رنځورانو خدمت وکړي. غرڅنۍ په موسکا پلار او ګلاندا مې ته لاسونه جګ کړل او د رنځورانو بلې کوټې ته روانه شوه. پلار او ګلاندا مې په موسکا پسې کتل. د ماشوم ژړا لکه د ژوند نغمه خوږه لګېده. ښوونکی په امسا را روان و. چینار ته رانږدې شو. په چینار کې مرغانو شور کاوه. ښوونکي په موسکا سر وښوروه. ته وا مرغان ورته هرکلی وایي او دی ترې مننه کوي. د چینار تر څنګ د رڼو اوبو نرۍ ویاله بهېده. په رڼو اوبو کې رنګارنګ کاڼي په سترګو خواږه لګېدل. ځای پکې د لمر وړانګې پړکېدې لکه د طاووسو بڼه کې چې اوبو پر سر اخیستي وي. ښوونکي په دې رڼو او ځلیدونکو اوبو مخ او لاسونه ومینځل. مخ او لاسونه یې په سپین څادر پاک کړل. د سترګو رڼا یې ډېره شفې وه. پاسې چینار ته وکتل. نري شمال د چینار پاڼې خورولې. یوه پاڼه له بلې پاڼې سره لګېده. د خپلو شاګردانو د خوشحالۍ چکچکې ور یادې کړې. د چینار ښورېدونکې پاڼې خوږې ورباندې ولګېدې. ښوونکي څپلۍ وایستې. پایڅې لږې ورپورته کړې. د امسا په کومک په احتیاط له ویالې راپورې شو. ښوونکي له چینار او تر چینار لاندې له پخواني کلیوالي مکتب سره زړه تړلی و. د چینار ډډې ته کېناست. له ځان سره مسک شو. سر یې وښوروه. په زړه کې یې ګوړې ماتولې چې د همدې چینار تر څانګو لاندې ماشومانو ته درس وایه. د کلي نجونې او هلکان یې په علم او حکمت وپوهول. نن یې ډېر شاګردان د پوهې او حکمت لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. یوه خواږه او پاسته خیال یې سترګې پټې کړې. د خپل شاګرد لمسي نور جمال نوې پروژې ته په زړه کې خوشحاله و. یو وخت ښوونکی له خپلو شاګردانو سره د غره کلي ته راغلی و. د غرڅنۍ د مور په مرګ یې د غرڅنۍ دوی له کورنۍ سره غمرازي کوله. ښوونکي ته د غره کلي ډېر خوند ورکړی و. خپلو شاګردانو ته یې ویلي و که داسې ښکلې پراخه او سمسوره سیمه په نوره نړۍ کې وی د سیل او تفریح ځایونه به پکې جوړو. ښایسته ښارګوټي به وو. مکتبونه، مدرسې، د برېښنا بندونه، پلونه او سرکونه به ورته راتیرو. هوایي زانګوګانې به یې لرلې. د ماشومانو د لوبو ځایونه، شفخانې به پکې ودانې وي. دا ځای به د نړۍ د سیل کوونکو لوی مرکز و. ښوونکي په زړه کې د خدای شکرونه ادا کول چې نور جمال او د ځینې نور شاګردان د ده د ارمان په ترسره کولو لګیا دي او د غره د کلي په پراخه سیمه کې یوه داسې نقشه پلي کوي چې نړۍ به ورته ګوته په غاښ پاتې شي. دا نقشه نور جمال له خپل نیکه یعنې له خپل ښوونکي نه په الهام ترتیب او تنظیم کړې وه. ښوونکي چینار ته ډډه وهلې، سترګې پټې او پر شونډو یې خوږه مسکا ده. له خدایه خوښ ده چې د خپلې معلمۍ حاصل ته یې ورو ورو ورنږدې کوي. نن پر ښوونکي یو بل زیری هم شوی و. دا زیری د چا خبره په ګل بدل و. ښوونکی خبر شوی و چې د ده شاګرد غرڅنۍ لویه ډاکټره ده او کلي ته نږدې د وړوکي ښار کلینیک ته راغلې ده. پاس په چینار کې یوې مرغۍ د چینار پاڼه په مښوکه ووهله. پاڼه له څانګې بېله شوه او په ګډه ښکته را روانه وه. پاڼه ورو او غلې د ښوونکي پر ټنډه کېناسته. ښوونکي سترګې وغړولې. د چینار ډډې ته یې پاس وکتل. د چینار پر پاسنۍ ډډه د ده د شاګردانو ځینې نومونه کیندل شوي وو. دا نومونه خواږه ورباندې ولګېدل. یو نوم یې له ځان سره غلی زمزمه کوه. چې د غرڅنۍ پر نوم یې سترګې ولګېدې نو په لوړ غږ یې وویل غرڅنۍ نه ډاکټره غرڅنۍ. بیا یې په نومونو کې اخوا دېخوا سترګې واړولې. له ځانه سره یې ویل لکه چې نور جمال خپل نوم د چینار پر ډډه نه دی لیکلی. پر ټنډه یې د خفګان نرۍ ګونځې راغلې.
ورو یې تر ژبې لاندې ویل هسې نه چې پال یې په دې وخت کې ناڅاپه د نور جمال پر نوم سترګې ولګېدې لکه ماشوم چې خوشحالۍ په زړه کې پټه نشي ساتلی په خوښۍ ویل نور جمال انجینر نور جمال د چینار له ډډې امسا راواخیسته د چینار مخې ته یې د امسا په څوکه پر شګو ولیکل انجینر نور جمال او ډاکټر غرڅنی جمال امسا یې کېښود او لاسونه یې خدای ته لپه کړل خدای دې وکړي چې همداسې شي که داسې وشول نو باور مې دی چې د انجینر نور جمال پروژه به کامیابه شي د چا خبره د هر کامیاب نارینه تر شا د چا خبره د هر کامیاب نارینه تر شا د یوې بختورې ښځې لاس وي نور جمال په غره کې د خپلې پروژې ورځني کارونه ترسره کړي وو د تفریح لپاره لاندې درې ته راغی په دره کې تکې شنې اوبه روانې وي روانو اوبو ته ودرېده له ځنګل او د غرونو له څوکو د قمري کوو 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 او نورو مرغانو خواږه اوازونه راتلل شنو روانو اوبو خوشحالونکې نغمه غږوله او د نور جمال د ذوق تنده یې خړوبوله په زړه کې ناشنا خوشحالي راویښه شوې وه له خوشحالۍ خوند اخیست فکر یې پرې کوه چې څه ته خوشحاله دی خو سر یې نه پرې خلاصېده ناڅاپه یې د درې تر څنګ د رڼو اوبو چینې ته پام شو د رڼو اوبو چینه له یوې شنې پرخې راوته او په نرۍ نڅا د درې له شنو اوبو سره ګډېده د درې په شنو اوبو کې سپینه رڼه لیکه تېروله نور جمال رڼې چینې ته راغی پر څنډه یې کېناست مخ او لاسونه یې ومینځل په بسم الله یې 3 لپې اوبه وڅښلې په اوبو کې د شنو ویلینو خوشبو او خوندو ډېرې ښې ور ولګېدې د چینې تر څنګ 2 غټې غټې دنګې څانګورې ونې ولاړې وې د ونو تنې له یوې بلې سره پیوند وې د دواړو څانګې هم په یوه او بله کې تیرو بیر ننوتې وې تیرو بیرې څانګې په ګرانه معلومېدې چې د کومې یوې ونې دي نور جمال د جمال د خالق دې شاهکار ته حیران شو د ونو پر یوه څانګه یوې جوړې زرغونو مرغانو ګډه نغمه راواخیسته په دې نغمه کې داسې یو جادویي اثر و چې نور جمال د ماشوم په شان پړینګ په ژړا شو په زړه کې هغه ماشومه مینه راویښه شوه چې تر اوسه یې هېڅ چاته حال نه ویلی د رڼو اوبو په هنداره کې خپل مخ او خپلې اوښکې ولیدې خپل تصویر ته یې سر وښوروه هو زه مین یم آن له ماشومتوبه مین هېڅ چاته مې حال نه ویلی خو نن دا دی تا ته وایم چې زه مین یم د سر له خورولو سره یې د اوښکو څاڅکي د رڼې چینې په اوبو کې ولوېدل د اوښکو څاڅکي په اوبو کې وړې دایرې جوړې کړې ناڅاپه یې د امسا ټک ټک واورېده نوراني ښوونکي له لارې په مینه ورغږ کړ نور جماله بچو دا خو ته هم د مینې جوړې نندارې ته راغلی نور جمال ځواب ورکړ هو بابا ډیر ښکلی ځای دی په اسمان کې لمر له وریځو راووت د ونو له څانګو د لمر پلوشي راغلی نور جمال وویل دا دی بابا ستا له راتګ سره د ونو له څانګو لمر هم سر راویست ښوونکي په خوشحالۍ وویل ښه ډیره ښه ګوندې وي چې د لمر دا پلوشي د یو نیم راز له مخه هم پلو لرې کړي نور جمال د ښوونکي دې خبرې ته هم مسک او هم حیران شو ورغږ یې کړ بابا صبر زه درځم چې لاس دې ونیسم او دلته دې راولم ښوونکي ویل نه نه بچو ته به نه راسې دلته د چینې پر غاړه کښېنه دا دی زه در ورسېدم ښوونکی راغی او په نور جمال یې سلام واچوه نور جمال یې سلام ادا کړ او په مینه یې خپل ښوونکی نیکه په غېږ کې ونیو دواړه د ونو تر سیوري د رڼې چینې پر غاړه کېناستل ښوونکي بې مقدمې په خبرو پیل وکړ دا 2 ونې چې تنې سره ګډې او څانګې سره تیرو بیرې دي د دې 2 ونو ته مینه جوړوئ دا کیسه ماته د غرڅنۍ پلار کړې وه د غرڅنۍ له نوم سره د نور جمال شونډې ورپېدې او په سترګو کې 2 اوښکې وځلېدې ښوونکي په مسکا د نور جمال سترګو ته وکتل لکه ماهر روانشناس یې خبره بلې خواته واړوله نور جماله بچو ستا به کار ته بیړوي که نه د مینې جوړې کیسه به مې درته کړې وه نور جمال ته د کیسې د اورېدو تنده ور ولوېده په بیړه یې ویل نه 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 بابا ورځنی کار مې خلاص کړی دی دلته تفریح او میلې ته راغلی وم ښوونکي ویل ښه دې کړي دي بنیادم پکې نوی قوت پیدا کړي په خوشحالۍ چې شاوخوا منظرې او د خدای جل جلاله د ښکلا کرشمې وګوري خوند کوي کله کله بنیادم ته د الهام کړکۍ خلاصې شي د ناسپړدو رازونو د سپړلو حکمت په لاس ورشي نور جمال د تایید سر وښوراوه او په خندا یې ویل بابا همداسې ده خو ښوونکي ویل بچو ولې دې وخندله دا خو دې ولې ویل نور جمال له مینې نشین شو خو زما د مینې جوړې کیسې ته سخته تلوسه شوه ښوونکي وخندل او ویې ویل تلوسه ښه وي
د میوې غوندې ده، باید دی چې خامه پاتې نشي. خامه میوه خوند هم نه کوي او ښه هضم کیږي هم نه. نو تلوسه چې پخه شي بیا نو وروسته د ذوق لوږه او تنده پې خوړو بشي. نو ایله حق ادا شي. نور جمال په کړس وخندل، وی ویل بابا زما تلوسه بیخي پخه شوې میوه ده، که لږه نوره هم پاتې شي ویرېږم چې د صبر له څانګې به راولویږي. د نور جمال خبرو ښوونکي ته ډېر خوند ورکړ. په کړس کړس یې دومره وخندل چې په سترګو کې اوښکې راغلې. یره بچو خانه منم دی، پر ما او تا دواړو د شاعرۍ څپې راغلې. هو نو خود به راځي، د مینې جوړې تر سیوري لاندې ناست یو، تلوسه دې لږه وساته، کیسه درته کوم هغه پاس د غره څوکه خو ویني. نور جمال د غره څوکې ته سترګې ورپورته کړې، په بیړه یې ویل هو وینم یې، هغه دنګې څوکې ته زموږ پروژې لاره ورتېره کړه. هلته ډېر ګرځېدلی یم، ښکلی ځای دی، د سړي زړه پکې هوا کوي. په هغه ورپورې ځنګل چې د باد څپې راشي ته به وایې چې نری نری موسیقي غږوي. د غره په سر کې د زړو ودانیو نښې نښانې هم پاتې دي. او ښوونکی پر دې ډېر خوشحاله شو چې د نور جمال پروژې تر دنګو څوکې هم لارې غځولې دي. په زړه کې یوه خوږه پوښتنه ور پیدا شوه. نور جمال ته یې وویل ښه نور جماله بچو، دا د ونو له څانګې راتېرې د لمر وړانګې خو ویني؟ نور جمال پر شنه پرخه لګېدونکو وړانګو ته وکتل او ښوونکي ته یې ځواب ورکړ هو ښوونکی بابا وینم یې. ښوونکي وویل ښه چې وینې نو دا د چیني په رڼو اوبو کې دې شنې رڼا ته وګوره. نور جمال د چیني رڼو اوبو ته وکتل، په اوبو کې شین بخنه رڼا پر پیدا. ښوونکي ویل هی شاباس، اوس له تا نه یوه پوښتنه کوم، خو رښتیا به راته وایي. نور جمال قول ورکړ. ښوونکي له نور جمال پوښتنه وکړه اوس رښتیا ووایه بچو، د چیني په رڼو اوبو کې د شنې رڼا کومه خاطره در یاده کړه؟ د نور جمال ستونی غري ونیو، پر زړه زور راوړ چې ځان عادي وښیي. ښوونکي ته یې ویل هغه له غرڅنۍ نه چې په اوبو کې شین غمی ورک شوی او ما موندلی و. ښوونکي وویل نو دا خاطره به تا ته ډېره جالبه وي. نور جمال سر وښوراوه. ښوونکي وویل و دې نه ویل چې دا خاطره دې ولې نه هېرېږي؟ نور جمال وویل نه پوهېږم، هغه مهال چې د غرڅنۍ مور وفات شوې وه سخت مې زړه پرې خوږېده. ما به له ځان سره ویل چې کاشکې مور یې نه وی وفات شوې. اوس به غرڅنۍ نورې کیسې له چا یادوي؟ غرڅنۍ به موږ ته هغه ټولې کیسې کولې چې له مور یې زده کړې وې. د غرڅنۍ په کیسو کې د سپوږمۍ شپې ډېرې وې، کله کله به یې د سپوږمۍ شپه وه، نو ما ته به د غرڅنۍ کیسې را یادېدې. ما به ځان د غرڅنۍ د کیسو اتل کړو. د نور جمال ستوني ته ناڅاپه سلګۍ راغله. کوشش یې وکړ چې ځان عادي وښیي، خو خبرې یې کلپ شوې. ښوونکی مسک شو ویې ویل ښه بچو، نو تا به چې ځان د غرڅنۍ د کیسو اتل جوړوه، دې کیسې خو به خامخا یوه اتله هم لرله. دا راته ووایه چې د کیسې اتله به څوک وه؟ خامخا به کومه ښاپیرۍ یا کومه شهزادګۍ وه که څنګه؟ نور جمال د نه په ډول سر وښوراوه. ښوونکی مسک شو او ویې ویل ښه نو څوک به وه؟ نور جمال سر ښکته واچوه او د چیني په اوبو کې د شهادت په ګوته دایرې جوړولې. ښوونکي بیا ورته ویل ووایه بچو ولې چوپ شوې؟ نور جمال ویل نشم ویلی شرمېږم. ښوونکي ورته ویل مه شرمېږه، زه دې که ښوونکی یم نیکه دې هم یم. نور جمال ښوونکي ته کتل او په سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. ویې ویل خو بابا ویلو ته یې حاجت نشته، ته پوهېږي چې هغه اتله به څوک وه؟ ښوونکی مسک شو په خندا یې ویل بچو خانه زه خو وایم چې هغه اتله به د شنه غمي والا جلکۍ وه که نه؟ نور جمال سر وښوراوه او د هو کلمه یې په ستوني کې پاتې شوه. ښوونکي ویل نو دا کیسه خو تا له موږ نه هم پټه ساتلې ده. یو عمر تیر شو، ماشوم وې، راځوان شو او څوک در خبر نه شو. خپل د راز کوم ملګري ته به دې ویلي وو، هغه یو به په حکمت سره ستا د مینې کیسه تر غرڅنۍ رسولی وې، یا به دې رڼا ته ویلي وو. رڼا خو ستا خور وه، ستا او د غرڅنۍ ټولګي واله، بیا د غرڅنۍ ښه ملګرې هم وه. نور جمال وویل خو زه ډارېدم. ښوونکي کټ کټ وخندل او ویې ویل ته خو ډارن نه وې، له څه شي ډارېدې؟ نور جمال وویل ما وی که زما په مینه غرڅنۍ خبره شي کیدای شي کرکه یې رانه وشي، بیا به ګمان کوي چې دا نور جمال خو لا له ماشومتوبه غرضي وو چې د مور په غم را شریک وو او خواخوږي را سره کوله، دا یې د خپل غرض لپاره کوله. ما وی هسې نه چې منافق ورته وښکارم. له دې خبرې سره نور جمال د نیکه په سترګو کې اوښکې راغلې. بې اختیاره یې نور جمال په غېږ کې ونیو، پر یوه او بل مخ یې ښکل کړ. د ښوونکي په اوښکو د نور جمال مخ لوند شو. ښوونکي د خپل پټکي په پیڅ کاول د نور جمال مخ او بیا خپلې اوښکې پاکې کړې. نور جمال ته یې وویل ښه نو دا صبر دې څنګه وکړه چې تر اوسه دې چاته حال هم نه دی ویلی؟ نور جمال د نیکه مینې زړه ورکړی و. د خپل زړه کتاب یې پاڼه په پاڼه ورته پرانیست او داسې یې ویل
کله چې زه انجنیري پوهنځي ته لاړم له غرڅنۍ هم خبر شوم چې د مرکزي پوهنتون طب ته کامیابه شوې ده. بیا مې چې پوښتنه پسې وکړه خبر شوم چې په ټولګي کې تر ټولو تکړه شاګرده ده. ښوونکي او محصلین یې د شنه غمي والا جلکۍ بولي. له ټولګیوالو جنکو سره مرسته کوي. په درسونو کې د جامو په مینځلو، توکولو او نورو کارونو کې د نیمو شپو نفلونه کوي. تر سهاره درسونه وایي او د سهار خوب هم نه کوي. د غرڅنۍ شخصیت ما د پاره هم الهام بخښونکی شو. که رښتیا درته ووایم د غرڅنۍ ښه شخصیت هغه ستا د نصیحت جملې هم را یادې کړې. بیا مې د نوټ په هره کتابچه کې راته ولیکلې. دا جملې به مې بار بار لوستلې، عمل مې پرې کوه او د صبر سبب مې هم وګرځېدې. نیکه یې په حیرانۍ ترې وپوښتل بچو زما د نصیحت کومې جملې؟ نور جمال وویل بابا که دې یاد شي موږ ته به دې په بار بار دا نصیحت کوو چې مینه وکړئ. اول د مینې له خالق الله جل جلاله سره، له وطن سره، له مور و پلار، له خویندو ورونو کورنۍ او ورپسې بیا نورې مینې راځي. که ترتیب مو خراب نه کړ الله به مو ملګری وي او ارمانونه به مو یو په بل پسې پوره کیږي. بس نو ما هم د غرڅنۍ مینه د صبر په دسمال کې ونغاړله او د زړه په تاخ کې مې پټه کېښوده. د نیمو شپو په دعاګانو او درس عادت شو. دا عادت مې ورو ورو په مینه واوښت. زړه مې تسلي راکوله چې انشاءالله ارمانونه به مې یو په بل پسې پوره کیږي. هغه تا چې د غرونو د پروژې مفکوره راکړې وه د هغې لپاره مې د چا خبره عاشقانه ریاضت پیل کړ. د غرونو د دې پراخې سیمې سروې مې وکړه. د غرونو شاوخوا دنګې څوکې او کږې وږې غځېدلې درې مې وپلټلې. یوه ورځ د همدې غرونو تر ټولو دنګې څوکې ته راوختم. ناڅاپه مې په زړه کې ویده شوې خوشحالي راویښه شوه. دنګې څوکې غرڅنۍ، د غرڅنۍ د ګوتې شین غمې او د دنګې څوکې کیسه را یاده کړه. بې واره مې چغې کړې غرڅنۍ ما ته مبارکي راکړه، ستا د کیسې دنګه څوکه مې ومونده. کاشکې ته مرغۍ شي، وزرې راوکړې راوالوځې، په خپلو سترګو په تیږو کې د شنو غمیو د ترکیب نښې او رګونه وویني. او ښوونکی مسکو په سترګو کې اوښکې وې. په تلوسه یې له نور جمال وپوښتل په رښتیا په تیږو کې د شنو غمیو د ترکیب نښې او رګونه وو که هسې د په خیال کې شنه غمي سترګو ته ودرېدل؟ نور جمال ویل په رښتیا وو. کله مې چې په تیږو کې د شنو غمیو نښې نښانې ولیدې یو ځل بیا مې په زړه کې د غرڅنۍ ویده شوې مینه راویښه شوه. نور جمال غریب ونیوه، خبرې په مرۍ کې سارې شوې. نیکه یې ورته ویل بچو زړه دې آرام کا، په ډاډ په اطمینان هر څه راته ووایه. نور جمال وویل بیا مې ښه ډېر وژړل. له ځان سره مې وویل چې غرڅنۍ الهام بښونکې ده. که زه او غرڅنۍ د ژوند ملګري نه شو زه به مات او ناکام شم. د وطن د آبادۍ دا لویه پروژه به نیمګړې شي. زما او غرڅنۍ د ښوونکي زما د بابا مفکوره او خوب او خیال به بې حاصله او بې تعبیره پاتې شي. ښوونکي د چینې تر څنګ شنه پرخه په واړه ګاټي وویشته او نور جمال ته یې ویل نور جماله زویه د دې پرخې رنګ خو هم شین دی. نور جمال ویل بابا دا شنې پرخې د غمیو نښې نښانې لري، کیدای شي تر ځمکې لاندې هم د شنو غمیو بې شمېره ذخیرې وي. انشاءالله موږ به یې لټوو او پیدا کوو به یې. ښوونکی مسک شو ویې ویل بې له شکه چې لټوونکی پیدا کوونکی دی. بیا یې د چینې پر غاړه هغه دوو ونو ته اشاره وکړه چې تنې سره نښتې او څانګې په یوه او بله کې تیرو بیرې دي. په خندا یې ویل ښه نور جماله بچو پوهېږم چې تلوسه دې تر پخې میوې هم ورتېره ده. اوس به نو د دوو سره ملګرو ونو یعنی مینې جوړې کیسه درته وکړم. نور جمال له ډېرې خوشحالۍ کټ کټ وخندل. یاره بابا بیخي زما د زړه خبره دې وکړه. که دې د مینې جوړې د کیسې خبره یاده کړې نه وه غږ مې در باندې کاوه چې کیسه دې لکه چې هېره شوه. ښوونکي په خندا وویل چې کیسه مې هېره نه وه خو ستا تلوسه مې لږه نوره هم پسې پخوله. اوس یې نو ښه وخت راغلی چې کیسه درته وکم. ښوونکي مرۍ تازه کړه او کیسه یې داسې پیل کړه. د غرڅنۍ پلار راته ویل چې دا مینه جوړه ډېر عجیبه کیسه لري. په کیسه کې راغلی چې دا ونې یوې جوړې بلبلانو کرلې دي. نور جمال په حیرانۍ مینې جوړی او بیا ښوونکي ته وکتل. عجبه ده بلبلان او د مینې جوړی د ونو کرل. ښوونکی مسک شو او نور جمال ته یې ویل بچو ته حیرانېږم دا پخوانۍ کیسې هم بې څه نه وي، خامخا یو منطق لري که حقیقت پکې ډېر پټ او په نشت برابر هم وي خو خپل پیغام رسوي. هو که د کیسو افسانو د رازونو په سپړلو وپوهیږو کیدای شي په ځینو کې د حقیقت څرکونه او جلوې هم ووینو. نور جمال بچو دا کیسه لږه اوږده هم ده، ته داسې وکړه چې ښه په غور یې واوره او ذهن ته یې وسپاره. کولی شي چې د مهمو ځایونو یاداشتونه یې هم در سره واخلئ. ستا د پروژې لپاره د کار خبرې لري.
پر نور جمال باندې د ښوونکي خبره ډیره خوږه ولګېده. دستي د یاداشت کتابچه او قلم راواخیستل. په مینه او مسکا یې ښوونکي ته وویل: ښوونکی بابا، ته کیسه کوه، زه یې بیخي د زړه په غوږونو اورم. دا د قلم او کاغذ مې تیار په لاس کې نیولي. پیلوی چې د وجود حجره مې د کیسو اورېدو ته منتظره ده. ښوونکي د نور جمال پر خبرو موسکه او خوشحاله شو. سر یې په مسکا وښوروه او د کیسو ویلو ته یې پیل وکړ. ښه نور جمال بچو، ته دې ته حیران شوې چې دا د مینې جوړی ونې به بلبلانو څنګه کرلې وي؟ د غرڅنۍ پلار چې کیسه کوله نو وی چې د مینې جوړی ترڅنګ د رڼو اوبو چینې ته به یوه جوړی بلبلان راتلل، یعنې یوه بلبل او یو بلبل. دې بلبل او بلبل به چې کله د دې چینې اوبه وڅښلې نو نغمې به یې لا خوږې شوې. په وزرو کې به زور پیدا شو، په نغمو ویلو او په الوتلو به نه ستړي کېدل. دا مخامخ شین زمرودي رود خو وینې، د دې رود اوبه له هماغه ورپورته لرې لرې غرونو راځي. کیدای شي په سلګونو چینې به سره ګډېږي او دا یو زرغون رود به ترې جوړېږي. یو مهال دغه ورپورته لرې غرونو د ځنګلونو ونې خلکو ووهلې. غرونه غونډۍ او ځنګلونه لوڅ لغړ پاتې شول. کرپي کرپي بدرنګ او بې خونده ښکارېدل، لکه یو نابلد نایي چې د چا د سر ګڼ ویښتان په پڅه چاړه ګډوډ وخري. له ځنګلونو مرغان، ځنګلي حیوانات او د خدای ژوندي ساری مخلوق نورو سیمو ته وکوچېدل. دا را روان شین زمرودي رود په شنو ځنګلونو پسې خپه شو. غوڅې غوڅې ونې ورته داسې ښکارېدې لکه د ده بدن چې چا پارو او تبرونو ټوټې ټوټې کړی وي. زړه ته غمجنې اندېښنې ورولوېدې. نږدې و چې په مرغانو، ځنګلي حیواناتو، ځنګلي ژوو، غرنیو ګلونو او میوو پسې ټق زاره وچوي. سر یې له ډېره غمه د اندېښنو پر زنګون کېښود. په خیال کې هغه غوڅې غوڅې له منځې نښترې او څېړۍ ورتېرې شوې چې ونو وهونکو خلکو به د ده پر اوږه تر خپلو سیمو رسولې. د زړه تار تار ته یې ګنډې ورولوېدې. له ډېره درده یې په چغو چغو وژړل. ونو وهونکو ته یې سختې ښېراوې وکړې. د زړه اوهونه یې له ښېراو سره ګډ شول. ناڅاپه اسمان کې خړې او تورې ورېځې راغلې. شړکنده بارانونه راوورېدل. بارانونه د ځنګلونو خاورې او ماتې ګوډې پرتې ونې د شنه رود غېږې ته ور واچولې. شین زمرودي رود لکه خړه او تور اژدها تاو راتاو شو. څپو یې لکه د وږو نهنګانو خولې خلاصې کړې چې څه به په مخه ورتلل نسته یې تېرول. د رود پر غاړه ولاړې ونې په خرپ له پښو غورځولې. په څنډو کې څریدونکي څاروي او د شپنو رمې سره له شپنو او غوبنو ټول کومې ته تېر کړل. دغو خلکو پر سیمو هم ورغی چې د ځنګل ونې وهلې وې. پر شنو کروندو وروخت. د میوهدارو ونو سمسور باغونه یې تر څپو لاندې کړل. د رنګینو ګلونو پر مخونو یې خټې وروتپلې. د خوړ د غاړو کورونه یو یو له مخې پسې واخیستل. د کلیو شاوخوا غونډۍ له هدیرو ډکې شوې. د خوړ د غاړو کلي په لوی ماتم واړول. د مینې جوړۍ تر څانګو لاندې دا چینه یې لکه نازکه ښیښه په درنو درنو ډبرو وویشته. خچه پچه یې کړه. پر سر یې خروارونه خروارونه خاورې او تیږې ورواړولې. لنډه دا چې دا د رڼو او خوږو اوبو چینه یې لکه مړه ښاپېرۍ په قبر کې ښخه کړه. جوړی بلبلو یې پر قبر د ویر او ماتم نغمې وغږولې. قهرېدلي رود د شاوخوا ټولو رڼو اوبو په سترګو کې خاورې وشیندلې. له اوبو نه د صفا بې رنګی رنګ وتښتېده. یو خړ رنګ او بې خونده خوند ورګډ شو. کله به چې د مینو بلبلو جوړی تږې شوه نو خړې او بد خوندې اوبه به یې څښلې. دې خړو او بدخوندو اوبو د دویو نغمې هم بدرنګې او بې خونده کړې. بلبل او بلبل به د چینې د قبر پر سر ناستو او په ژړا به یې مښوکې خلاصې وي. هیله یې لرله چې ګوندې د چینې اوبه د تیږو په درزونو او خاورو کې لاره پیدا کړي چې دوی 2-3 څاڅکي وڅښي او خپلې نغمې پرې له سره خوږې او رنګینې کړي. خو نه چینه تر خاورو او ډبرو لاندې په ځمکه کې ننوتې وه. د بلبلو جوړۍ له بیا را زرغونېدو نه هیله شوه. اخر یې پرېکړه وکړه چې باید د مرغانو پاچا ته ورشي او دا خبره ورسره شریکه کړي.